طالبانو ته د خطر او انزوا زنګ امریکا و اروپایي ټولنه وایي که طالبان ښوونځي هم پرانیزي په رسمیت یې نه پیژنو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. نیکولسن وایي که ښوونځي خلاص هم شي طالبان په رسمیت نه پیژنو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن ویلي د نجونو ښوونځیو پرانیستلو په صورت کې به هم د کابل حکومت په رسمیت ونه پیژني. د نوموړي په خبره داسې نور ګامونه هم شته چې اسلامي امارت باید د کورني مشروعیت د ترلاسه کولو او له نړیوالې ټولنې سره د خپلو اړیکو د عادي کولو لپاره واخلي. بل خو امریکا وایي د طالبانو رسمیت پیژندنې فکر هم نه کوو. یونما وایي د ښوونځي تړل بعد افغانستان پر وړاندې کړکېچونه ډیر کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازوالۍ یا یونما سرپرست مارک پوتلز د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل غمجن او د شرم وړ عمل بللی. یونما په یو خبرپاڼه کې د پوتلز له قوله چې په ګرمسیرو سیمو کې د نوي ښوونیز کال د پیلېدو په مناسبت یې خپره کړي لیکلي چې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو څخه د نجونو د روان محرومیت هیڅ ډول معتبره توجیه نه لري او په نړۍ کې هیڅ بل ځای دا ډول څه نشته. د پوتلز په خبره دا د نجونو یو نسل او په خپله د افغانستان راتلونکي ته سخت زیان رسوي. یونما خبرداری ورکړې که د نجونو او ښځو سره دا ډول چلند دوام وکړي د لویو ناامنیو بېوزلۍ او انزوا په ګډون به د افغانستان پر وړاندې کړکېچونه لا ژور کړي.